بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو سلامونه او نیکې هیلې. په نن درس کې موږ تاسې ډسپلی سیټینګ وایو. ګورئ ډسپلی اصل کې ویل کېږي د زموږ ستاسې د کمپیوټر سکرین چې دی دا ډسپلی ده. صحیح شوله؟ د دې سیټینګ موږ وایو. څنګه موږ کولی شو فرضاً په دې کې دغه کوم څیزونه چې موږ ته ښکارېږي دا د غټو ښکارېږي، ریزولوشن دی په کوم شکل باندې وي، دا ټول څیزونه نن موږ تاسې په دې درس کې مطالعه کوو. بهترین درس دی، په ډېر دقت سره باید موږ تاسې دې ته واقعیږو. راځو موږ تاسې ډیسکټاپ باندې ښه کلیک کوو. دلته موږ تاسې ډسپلی سیټینګز لرو. په دې باندې چې موږ کلیک وکړو ډسپلی سیټینګز موږ ته خلاصیږي. لومړی څیز چې موږ تاسې لرو هغه چینج برایټنس دی. برایټنس ویل کېږي د رڼا زیاتولو ته. لکه موږ دې باندې کلیک کوو، تاسو وګورئ دلته فیصدي د رڼا 99 98 داسې زیاتیږي او کمیږي. دا کار موږ تاسې د خپل کمپیوټر په هر کمپیوټر کې شارټکټ هم موجود وي، د شارټکټ د لارې نه هم موږ دا کار ترسره کولی شو. دویم څیز چې دی زموږ نایټ لایټ دی. ګورئ موږ تاسې چې کله د شپې ویده کېږو اکثره خلک داسې کوي چې ګروپونه بالکل بندوي ځکه خوب نه ورځي، او اکثره خلک داسې کوي چې نایټ لایټ لګولی وي. د شپې ګروپ دلته تاسو تصویر کې وینئ، د شپې ګروپ یې لګولی وي تر څو دوی خوب ورته راشي. لږ زره معمولي تیاره وي که نه، خوب ورته ښه راځي. کله کله موږ تاسو چې همیشه د ګروپونو سره مخامخ یو، دا وګوره دلته لایټونه لګېدلي دي، زما په سترګو باندې طبیعي خبره ده، بد تاثیر کوي. یا موږ تاسې همیش شپه ورځ موبایل ته ګورو یا کمپیوټر ته روزانه موږ تاسې ګورو، نو د شپې چون تیاره وي او که د کمپیوټر د سکرین رڼا زیاته وي زموږ ستاسې په سترګو باندې بوج راولي. دا رڼا باید موږ څنګه کړو؟ کمه کړو. نو دې دپاره ښه آپشن دا دی چې موږ تاسې په خپل کمپیوټر کې نایټ لایټ هغه څنګه کړو؟ آن کړو. نایټ لایټ اوس ډیفالټ ډول باندې آف دی. اوس وخت دپاره څنګه دی؟ آف دی، ځکه چې اوس خو شپه نه ده. که موږ نایټ لایټ سیټینګ ته راشو، دلته دا موږ تاسې زه اوس ټرن آن کوم، دا چلنوم. تاسو ګورئ د سکرین دغه رڼا یو څه سور رنګه غوندې شوله. دغه رنګ اندازه زه دې ځای نه ورته برابرولی هم شم. که زه فرضاً غواړم چې د شپې د خوا دې زما د سکرین رڼا داسې څنګه وي، په دې شکل باندې وي. د دې څخه وروسته زه کولی شم دلته خپل دغه نایټ لایټ ته شیډیول نایټ لایټ دې ته تقسیم اوقات برابر کړم چې د شپې په کوم وخت کې زما د نایټ لایټ څنګه شي چالان شي. زه دا آن کوم. تاسو وګورئ دلته سنسیټ ټو سنرایز، د سنسیټ ویل کېږي د لمر ښکته کېدلو ته، او سنرایز ویل کېږي د لمر راجګېدلو ته. نو 14:14 PM څخه د 15:33 AM پورې زموږ نایټ لایټ څنګه کېږي؟ بای ډیفالټ آن کېږي. خو که سیټ اور ته موږ راشو، موږ کولی شو په خپله خوښه باندې، لکه فرضاً زه ورته وایم چې نایټ لایټ ټرن آن که په څو بجې باندې؟ په 6 بجې او 45 PM باندې دا به څنګه شي؟ آن به شي. او بیرته آن کا په څو بجو باندې؟ بیرته آف کا وبخښه، ټرن آف، بیرته آف کا 15:45 AM باندې. دا موږ څنګه کوو؟ اوکې کوو. دا به هم زه 6 او 45 PM اوکې به کوو. په دې حالت کې به زموږ ستاسې د 6 PM څخه ماښام نه به زموږ ستاسې د 15:45 پورې نایټ لایټ څنګه وي؟ آن وي، او هغې نه وروسته به دا څنګه کېږي؟ آف کېږي به. اوس ما دا آن که، کله چې 6:45 ماښام تیر شي نایټ لایټ به پخپله آن شي. چینج د سایز اف ټکسټ اپس ان ادر آیټمز. دا څه معنی؟ که دا موږ 125 کړو، تاسو وګورئ زموږ ټول لیکل یو څه څنګه شول؟ غټ شول. که موږ بیرته دا 100 ته راولو کولی شو. ګورئ اکثره خلک د سترګو ستونزې لري، هغوی وایي چې زموږ په سکرین کې د اوس حالت کې چې کوم څیزونه معلومیږي دا کم دي، یعنی سایز یې کم دی. د سایز د زیاتولو لپاره دوی 125% څنګه کوي؟ انتخابوي. ریزولوشن ته راځو. ریزولوشن څه ته ویل کېږي؟ ریزولوشن اصل کې زموږ په سکرین کې د پکسلو اندازې ته ویل کېږي. پکسل د سکرین یا د تصویر یا د ویډیو هر څه چې موږ تاسې په سکرین باندې وینو د دې د اندازه کولو تر ټولو کوچنی واحد دی پکسل. زموږ ستاسې په سکرین کې عمودي ډول باندې او همدارنګه په افقي ډول باندې، یعنی هارزنټل او ورټیکل چې دي دلته تاسو لیدلی شئ ځینې ګرایډ لاینز موجود دي، خطونه موجود دي.
د دې خطونو مجموعه یعنی د هر خط چې کش شوی دی دوی تقاطع کوي، دوی پکسل تولیدوي. د دې پکسلونو اندازه چې ده دا زموږ ستاسې د سکرین ریزولوشن دی یا د عمودي او افقي خطونو د پکسل اندازه دا زموږ ستاسې د سکرین د ریزولوشن څخه عبارت دی. څومره چې زموږ ستاسې د سکرین ریزولوشن ښه وي هغومره به موږ تاسې ته څیزونه په سکرین باندې ډېر بهتر معلومیږي او څومره چې زموږ ستاسې د سکرین ریزولوشن کمزوری وي څیزونه به موږ ته کمزوري معلومیږي. سکرین ته تاسو وګورئ دلته زما د کمپیوټر ریزولوشن چې د 1466 ضرب 200